درنو او محترم ورونو او خویندو، نن د جمعې ورځ ده. د هرات ولایت زندهجان ولسوالۍ نواباد سیمه کې وو. تاسې ګورئ چې موږ زلزله ځپلي هېوادوالله هم په خیمو کې ژوند کوي او اطفال یې، زنانه یې، نارینه یې ټول په دې خیمو کې ژوند لري. دا اوس ما دې دوست نه پوښتنه کوله عمل څنګه ده، ژوند څنګه تېرېږي؟ نو دغه جواب دا و چې سخت ده، ژوند سخت ده او یقینا بیا په خیمه کې دا ژوند، په کېږدۍ کې دا ژوند سخت. په دې اساس دا خلک مه هېروئ. دې ته کومکونه راغله، په ابتدا کې ډېر زیات کومکونه ورته توزیع شو، خو هغه همغه وخت کې دوی مصرف کړه. اوس چې هوا سړه ده، تاسې ګورئ داسې یخ باد او یخ شمال هم لګېږي. دلته که دوی ته کورونه آبادېږي چې دا الحمدلله ستاسو په مرسته باندې آبادېږي، هغه تر اوسه پورې نیمه کار یې شوی دی، یعنې پوره سوي نه دي. هغه تکمیل هم سي، دا به لاندې دوی ته به مشکل وي چې په دې کې ژوند وکړي. نو په دې اساس دا زموږ د ټولو مؤسساتو، د ټولو بنسټونو او په خارج میشتو افغانانو باندې دا زموږ مسؤلیت ده، د موږ تاسو ټولو چې دې خلکو ته همکاري وکړو تر څو دوی په دې ژمي کې په خپلو خیمو کې ګرم ژوند ولري. الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي د خپلو هېوادوالو خدمت وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.